أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ملګرو، یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټیوب پاڼې نه فضل اکمل افیشل. ملګرو، دغه یو ټرند په دې سوشل میډیا باندې روان دی. زه زیات وینم ملګري دغه تمنیل ورکوي چې دغه جینکۍ واپس راژوندۍ شوي دي. نو دا چېرته نشي کېدی چې داسې څوک څوک مړه کړي او واپس راژوندي شي. دا غلطه خبره ده، دا نشته دی، دا دروغ دي. زه زیات وینم سوشل میډیا باندې دغه ویډیو راځي چې دا واپس راژوندي شوي دي. نو نه، دا دروغ دي، چېرته هم داسې نشي کېدی. او دغه پښتانه وروڼو ته زه بیا دغه یو میسج کوم، ریکویسټ کوم چې دا کوم دغه شوی دی، واقع راغلې ده، نو دا د دغه پښتنو وروڼو دپاره یو میسج دی، یو پیغام دی چې تاسو داسې چل هم مه کوئ. خوش خبره ده او نورې ویډیوګانې په دې باندې مه جوړوئ. زمونږ دغه پښتانه وروڼه دي، د دوی په ایمیج خرابېږي. نو مننه به یې، چېرته مې ښه د باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.